دغه 3 کاله علما ولې دغه موضوع نه ده څېړلې؟ مونږ یې لا په زکات، په خیرات، په صدقه، په اسقاط، په رفع الیدین په دغه باندې اختلافات دي او مناظرې دي. ولې یو ځوان دې ته هڅول کیږي چې په یو ټویټ له کیمپ نه راجګیږي او هغه د غایبانه جنازې خبره کوي او مردباد او زنده‌باد چغې وهي او لار او بار چغې وهي. لار او بار که په نارو باندې اخیستل کېدلی، نن به پی ټي ایم په ټوله دنیا باندې حاکمو تر ټولو زیاتې چغې وهلې. میړانه چې کېږي هغه په چغو په مردباد او په زنده‌باد باندې نه کېږي. میړانه د تورې له شرنګ سره تړلې ده، میړانه له سرو وینو سره تړلې، میړانه د سرونو له غوڅولو سره تړلې ده. هغه دې وژني او ته د لار او بار چغې وهې، هغه دې وژني او ته مردباد او زنده‌باد وایې. که چېرته په مردباد او په زنده‌باد باندې کېدلی، موږ به دا اوس مردباد امریکا چغې ووهو، سپینه ماڼۍ نسکورولی شو؟ موږ د شهیدانو غچ له چا اخیستلی سو؟ بیا په اروپا کې او په امریکا کې له همدغه د ګیلمان له مظلومیت نه، د هغه د مظلومیت له مرګ نه ځینې هغه خلک چې دا هیواد کې دومره ظلمونه کړي دي چې که کتابچه پرې راواخلي د قلمونو رنګ به خلاص شي، د دوی وحشتونه جنایتونه به د تاریخ صفت نه پاتې شي. هغوی راجګېږي د ګیلمان له دغه مظلومیت نه استفاده کوي، په اسلامي امارات باندې ګزارونه کوي. زه وایم که ګیلمان د فوز په خلاف باندې اشعار ویل، خو هغه خلک چې د فوز مرۍ پرې کوي هغه ته ولې ته زنده‌باد نه وایې؟ هغه ته د هغه په مرګ باندې ولې اوښکې نه تویوې؟ هغه 15 ځوانان چې محاصره ول چې ویډیو یې وکړله چې موږ تر مرګه پورې جنګېږو، هغه خو هم د دغه وزیرستان په هغه باندې ولې خاموشه؟ همدغه رذیلان، همدغه نرخزکي، همدغه دوه جنسه په امریکا او په اروپا کې راجګېږي، غایبانه جنازې کوي، د یو مظلوم د مرګ د مظلومیت نه سوء استفاده کوي او دلته په اسلامي نظام باندې ګزارونه کوي. زه دغه ټولو خلکو ته وایم که چېرته په تاسو کې عقل او منطق وي، ځوانانو ته مې مخ اوړي. ګورئ ځوانانو، هغه خلک چې په افغانستان کې ظلمونه او جنایتونه کړي دي، د دې 1% ظلمونه او جنایتونه په نوره نړۍ کې نه ده شوی. 1.5 زره مسلمانان په دشت لیلي کې په شهاداتو نه رسېدل، ودونه بمبار نه شو، جوماتونه بمبار نه شول، حافظان د قرآن په وینو سره نه شول. څوک چې راجګ سي د کابل د عیدګاه جومات ته راجګ سي او د دغه مظلومو شهیدانو چې په قندوز کې په یوه ورځ له تیغه تیر شول، په وینو باندې رنګ شول، د هغوی غایبانه جنازه وکړي. څوک چې راجګ سي چې هغه څوک چې د امپراتورۍ ښکرې ورمات کړل، شهید عبدالمنان په هلمند کې، ملا سلام په قندوز کې، دغسې سلګونه او زرګونه مثالونه موږ درکولی شو چې د امریکانو مرۍ ورغوڅې کړل، دلته د اشغال نه ازادي واخیستله، دا هیواد خپلواک که د هغوی په خلاف باندې د یو څوک د هغوی په ملاتړ باندې راجګ شوي